موږ ډیر فکر کوو چې الله جل جلاله یوازې انبیا صحابه او عالمان خوښوي خو قرآن او حدیث موږ ته داسې کسان راښيي چې نه پیغمبران و نه مشران و خو الله جل جلاله دومره لوړ کړل چې د تاریخ پاڼو ته داخل شول. لومړنی ویس قرني رحمه الله یو ساده انسان له یمن څخه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه ولیدلی، صحابه هم نه ګڼل کیږي، خو الله او د الله رسول ورته دومره ارزښت ورکړ چې عمر او علي رضی الله عنه ته یې وفرمایل که هغه مو ولید نو دعا ترې واخلئ. نه یې مال درلود نه شهرت، خو زړه یې دومره پاک و چې الله جل جلاله د خپلو خوږو بندګانو له ډلې وګرځاوه. دوهم النجاشي بادشاه چې مسلمان شو، یو عیسوي افریقایي بادشاه و، چاته د اسلام بلنه نه ورکړې، خو کله چې د حق غږ واورید ایمان یې راوړ. نه یې هجرت وکړ نه مدینې ته لاړ، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د غیبانې جنازې لمونځ وکړ په داسې حال کې چې هغه حالت و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته دریم 3 بندیان چې غار بند کړل، 3 عام انسانان، توپان راغی، غار ته ننوتل، خو یوه درنه ډبره یې دروازه بند کړه. دوی نه پیغمبران و نه مشران، خو د صداقت، ایمانداري او مورپالنې له برکته الله هغه ډبره ترې لیرې کړه او غار یې ورخلاص کړ. څلورم سړی چې سپي ته یې اوبه ورکړې. په حدیث شریف کې راغلي یو ګناهکار سړی ډیر تږی و، یو کوهي ته کوز شو، اوبه یې وڅښلې. چې پورته شو یو سپی یې ولید چې له تږي له وجې خوله خلاص نیولې وه، د خپل موزې ډکې کړې او سپي ته یې اوبه ورکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک جل جلاله هغه ته جنت ورکړ. پنځم زوی چې مور ته یې شیدې راوړي. یو زوی د شپې شیدې راوړي خو مور ویده وه، ده یې تر سهاره شیدې په لاس کې ونیولې تر څو مور ویښه شي. نه یې مور ویده بیداره کړه نه یې شیدې څښلې. دا عمل الله جل جلاله ته ډیر محبوب او الله جل جلاله د دعا قبول کړه، ستونزه یې حل کړه. پایله ته باید نه پیغمبر وې نه عالم نه مشهوره څیره، ته باید یوازې خالص رښتینی او مهربانه بنده وې، ځکه الله جل جلاله نه ستا نوم ته ګوري نه ستا ظاهري شکل ته، الله جل جلاله ستا زړه ته ګوري.